السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم چې تاسو به له تره جوړه خوشحاله وئ. تاسو ګورئ تواب خان ټیکنیکل چینل. که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل یعنې تواب خان ټیکنیکل نه یې سبسکرایب کړی، په دغه سبسکرایب علامه باندې تاسو کلیک وکړئ او دې خوا کې چې کومه ګینټۍ علامه یعنې بیل آیکن راځي تاسو هغه ووهئ او د هغه نه بعد آل ووهئ چې تر څو زموږ هره یوه نوې ویډیو او نوې چې موږ په چینل کې اپډیټ کوو تر تاسو پورې در ورسیږي. نو دغه کار تاسو هرومرو وکړئ چې زموږ هره ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. او دا لاندې چې کومه ویډیو ما پرون اپلوډ کړې وه نو دغه هرومرو تاسو وګورئ، ځکه چې یو مهمه ویډیو ده. دغه کې ما 3 دانې اپلیکیشنونه معرفي کړي دي چې زموږ یوټیوب چینل مخکې کولی شي او سبسکرایب هم پکې زیاتولی شو او هغه منیټایزیشن ته یې رسولی شو. نو دغه ویډیو هرومرو وګورئ. همداسې نورې ویډیوګانې لاندې زیاتې دي، دا هرومرو تاسو در سره وګورئ او له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ چې تر څو دوی هم ترې پوه شي. نو زموږ نن داسې یو ښایسته موضوع ده، داسې ډېره یو ښکلې موضوع ده. نو زموږ سره دا ویډیو تاسو هرومرو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو په هر څه باندې پوه شئ. زموږ سره دا ویډیو تاسو هرومرو تر اخره پورې وګورئ. زموږ نن موضوع دغسې ده، زموږ د ویډیو بیکګراونډ څنګه شین کولی شو. چې زموږ د ویډیو بیکګراونډ شین شو نو هغه په کاین ماسټر کې ډېر ښه هغه کېږي. بیا هغه ته زموږ یو بله هغه ورته لګولی شو بیکګراونډ. نو همدغه رقم ته زموږ د عکس شاته بیکګراونډ څنګه شین کو نو هغه طریقه به زه تاسو ته نن ښیم. ټوله طریقه زه تاسو ته ښیم. نو موږ سره دا ویډیو تاسو تر اخره پورې وګورئ، ځکه چې دا یو ډېره یو مهمه طریقه هم ده. موږ چې کومه ویډیو وکړو، مثلا زموږ ویډیو په خراب ځای کې راشي، داسې خراب ځای وي، نو زموږ هغه ویډیو ته څنګه یعنې شین ځای ولګوو، یعنې داسې ښایسته ځایونه هغه زموږ ویډیو ته ولګوو، یا زموږ عکس همدغه چینانار رقم ته زموږ همغه اپلیکیشن کې ټول کار زموږ دی. نو ډېر یو ښایسته دی، ډېر یو ښایسته اپلیکیشن ده، ډېر یو مهم اپلیکیشن ده چې ډېر خلک ضرورت هم ورته لري. نو راځئ چې موږ هغه اپلیکیشن به تاسو ته معرفي کړو، ټول پوره معلومات به درکړو. نو موږ سره دا ویډیو تاسو هرومرو تر اخره پورې وګورئ. نو ویډیو به ډېره نه غټو، نو زه به ویډیو شروع کړم. نو ګرانو ملګرو، کوم اپلیکیشن تعریف مې چې تاسو ته مخکې وکړو هغه دغه اپلیکیشن ده. له هر څه نه مخکې باید زه تاسو ته ووایم دغه لینک به زه تاسو ته په ډسکرپشن کې پرېږدم، له همغه ځای څخه یې ډېر په اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ. نو ډېر زحمت به سرچ ځای ته نه وي، د همغه ډسکرپشن څخه یې تاسو ډاونلوډ کړئ. نو ویډیو به ډېره نه غټو، راځه چې موږ به دغه تاسو ته معرفي کړو. نو تاسو به دغه ځای وینئ، دلته زموږ د عکس بیکګراونډ بدلېږي او دغه ځای کې زموږ د ویډیو بیکګراونډ بدلېږي. نو رابه اول به زه تاسو ته عکس معرفي کړم چې د عکس بیکګراونډ موږ څنګه بدلولی شو. نو موږ سره تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ځکه چې تاسو یې ښه صحیح یاد کړئ او له خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ چې تر څو دوی هم پرې پوه شي. نو اوس به دلته زموږ یو عکس ورته انتخاب کړو، یو عکس به انتخاب کړئ چې د کوم یو بیکګراونډ بدلوو. نو زه به راشم دغه عکس بیکګراونډ به بدل کړم. نو دا لږ څه وخت دغه جي کې غواړي نیسي، یعنې لږ وخت تاسو به منتظر پاتې شئ ورته. او ویډیو هرومرو تاسو تر اخره پورې وګورئ او د خپلو ملګرو سره هرومرو شیر کړئ چې تر څو دوی هم پرې پوه شي. نو لږ وخت دلته نیسي، بیا هم وایم ویډیو هغه نه کوي. دغه ده لکه څرنګه چې تاسو وینئ زموږ عکس همداسې شو ښه. نو که تاسو دغسې کوئ شین کوئ، نو تاسې دغه ځای باندې تاسو چې هر څه غواړئ همدغلته یې تاسو پیک کولی شئ. نو زموږ عکس دغسې شو، که غواړو همداسې کاپي کړو، یعنې داسې هغه زموږ هغه ته راشي ګالري ته، نو دې ځای باندې سیف باندې کلیک وکړئ. که تاسو غواړئ شاته بیکګراونډ یې د دغه عکس ایسته کړئ، نو په دغه باندې کلیک وکړئ، فقط زموږ عکس به پکې راشي، نور شاته بیکګراونډ به یې نه وي. نو دغه لږ څه وخت نیسي دغه ځای کې، لکه څرنګه چې تاسو وینئ دغه ده ګرانو ملګرو.
فقط زمونږ عکس پکې کېده، نور د شاته بیکګراوند یې ختم شو. همدارنګه دلته ډېر ښه ښایسته ښایسته اپشنونه پکې کېدي په دغه اپلیکیشن کې. موږ چې دغه ځایي باندې کلیک وکړو ډېر یو ښایسته ښایسته هغه پکې کېدی. اوس چې تاسو ګورئ دلته اوس زمونږ په عکس باندې چیک کېږي لکه څرنګه چې تاسو وینئ ډېر یو زبردست اپلیکیشن ده. دغسې اپشنونه په دغه اپلیکیشن کې کېدي، نو تاسو هرومرو دغه ویډیو در سره را ډاونلوډ کړئ، نه بخښنه غواړم دغه اپلیکیشن درته را ډاونلوډ کړئ. ډېر یو ښایسته اپلیکیشن ده، ښایسته ښایسته ډیزاینونه هم پکې شته. که غواړئ داسې ډیزاینونو کې تاسو خپل عکس هغه کړئ را ډاونلوډ کړئ، خپل سیف یې کړئ، نو دې ځای باندې تاسو کلیک وکړئ، نو تاسو ته به دغه عکس سیف شي. نو ویډیو به نو دغه و زموږ ویډیو. او یو بله خبره به زه تاسو ته ګرانو ملګرو وکړم، که تاسو غواړئ سیف کړئ نو په د سیف علامه باندې هرومرو کلیک وکړئ. نو یو دومره وخت تاسو نه غواړئ چې دغه 100% شي، نو زه به 2 دقیقې ویډیو سټاپ کړم چې دا ډېر وخت نیسي، بیا دومره زیات وخت هم نه نیسي، خو بیا هم زموږ ویډیو غټیږي، ډېر وخت به نه پرې نیسو. نو زه به 2 دقیقې ویډیو سکیپ کړم. نو ګرانو ملګرو زمونږ کوم وخت چې غوښتی هغه ختم شو، یعنې زمونږ هغه کار وشو، دلته دغه عکس جوړ شو چې اوس مونږ هر څه پرې وکړو. دغه دا لکه څرنګه چې تاسو وینئ هر څه چې غواړئ په دې عکس باندې تاسو اوس کولی شئ، ځکه چې زمونږ عکس 100 دقیقې و هغه 100% پوره شو. نو همدارنګه تاسو په دې خپل کوم عکس چې تاسو جوړوئ نو داسې ښایسته ښایسته ډیزاینونه دغلته پکې کېدي. زه به یو څو نمونې فقط تاسو ته وښیم. نو هرومرو تاسو زموږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ځکه چې زموږ یا هغه پاتې ده چې زموږ ویډیو څنګه په دغه اپلیکیشن کې جوړولی شو. نو تاسو دا ویډیو زموږ سره هرومرو تاسو تر اخره پورې ګورئ، ځکه چې زموږ اول او منځ او اخر کې ډېر مهم معلومات پکې کېدي. نو زه غواړم چې تاسو د همغه معلومات څخه پاتې نه شئ. زموږ ویډیو تاسو هرومرو تر اخره پورې ګورئ، ځکه چې ډېر یو مهم معلومات پکې دي. لکه څرنګه چې تاسو ګرانو ملګرو وینئ هم زموږ هغه بیکګراوند باندې څه شی وشو، څومره ښایسته یې جوړ کړو. نو تاسو هم همدغسې طریقه کې یې جوړولی شئ. نو را به شو اوس ویډیو ته به هم راشو چې دې ویډیو څنګه بیکګراوند بدل کړو. نو دې ویډیو بیکګراوند هم همدغه طریقه غواړي، نو ډېر مشکل به زه وایم چې نه وي. نو اوس به دلته تاسو چې د کومې ویډیو بیکګراوند غواړئ بدل کړئ، نو تاسو به اول همغه ویډیو انتخاب کړئ. دلته به لږ څه سرچ وکړئ. اوس به د دې ویډیو بیکګراوند بدل کړو. نو دغه ویډیو سمه نه ده، چې کومه سمه ویډیو داسې کس سم پکې ښکاره شي، نو د همغه بیکګراوند بدلولی شي. اوس موږ سره داسې ویډیو شته هم نه چې داسې سمه ویډیو وي کس پکې ښکاره شي. نو دا دې بیا همغسې ویډیوګانو بیکګراوند بدلېږي. داسې صحیح ویډیو چې دا کس چې پکې ښکاره شي. نو ودرېږه زه یو ځل بیا هم کوشش پرې وکړم چې داسې ویډیو دغه ویډیو باندې ته انتخاب کړو چې دغه ویډیو باندې چیک کړي. نو په دغه ویډیو کې کسان ښکاري لکه څرنګه چې تاسې وینئ داسې سمه ویډیو نه ده، سم نه پکې ښکاري، ځکه یې همداسې راښیم. داسې سمه ویډیو چې مونږ وکړو نو بیا زموږ شاته بیکګراوند هم سم بدلولی شي. داسې ښایسته ویډیو چې وکړو صفا، نو زموږ ویډیو هم بدلېږي او ډېره ښایسته هم راځي زموږ ویډیو. نو دلته چې مونږ دغه اپلیکیشن کې چې زموږ د ویډیو شاته بیکګراوند هغه شو دا رقم ته شین شو، نو دغه زموږ ډېر په درد خوړلی کېږي، هم په کاین ماسټر کې ډېر په درد خوړل کېږي، ځکه چې زموږ د خپلو ویډیو شاته هر رقم ته بیا هغه لګولی شو، هر رقم عکس چې وغواړو ښایسته عکس پکې لګولی شو، زموږ ویډیو به ډېره ښایسته بیا راځي. نو همدا طریقه وه. نو که تاسو دغه اپلیکیشن کې لږ څه کار وکړئ، ډېر څه په دغه اپلیکیشن کې کېدي، نو زموږ وخت دومره زیات نه وي، ځکه چې ویډیو بیا غټېږي، نو تاسو هم بیا ستړي کېږئ. نو زموږ ویډیو همدومره وه. هیله لرم چې تاسو به خوښه شوې. که زموږ ویډیو تاسو خوښه شوې نو ویډیو ته به هرومرو لایک ورکوئ، او که کوم مشکلات کوم نظریات لرئ نو موږ سره یې شریکوئ چې موږ یې تاسو ته حل کوو. کومنټ کې شریکوئ موږ سره د مشکلات تاسو هرومرو شریکوئ. نو
تر بیا ښې چارې بیا به زه تاسو ته ووایم که تاسو تر اوسه پورې زمونږ چینل تواب خان ټیکنیکل نه یې سبسکرایب کړی نو هغه هرومرو در سره سبسکرایب کړئ، په خوا کې ګنټۍ علامه راځي تاسو هغه ووایئ، د هغه نه بعد آل ووایئ چې تر څو زمونږ هره ویډیو تر تاسې پورې در ورسېږي. نو زمونږ ویډیوګانې تاسو هرومرو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ چې تر څو دوی هم معلومات تر واخلي. نو ویډیو به ډېره نه غټوو، نو تر بیا ښې چارې، خدای په امان.